أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظیم. د دغه نمخ کې آیتونو کې الله جل جلاله د دې بیان وکړو چې مشرکین حلال شیونه دي د زوند پر حرام کی یا حرام شیونه د زوند پر حلال کی. اوس دغه آیتونو کې الله جل جلاله مؤمنینو ته د دې خطاب کوي چې اے مؤمنینو تو سے به هم حلال شیونه خورئ، حرام شیونو خوړلو کې به د مشرکینو موافقت نه کوئ، د الله جل جلاله نعمتونه به مخته کوئ، د الله شکریا به ادا کوئ او درنګ د الله جل جلاله د عبادت به کوئ. بیا حرام شیونه به الله جل جلاله بیان کی چې حرام شیونه څومره دي. نو دلته کې څلور شیونه ذکر شوي دي: میتا، دم وینه او غوښه د خنزیر او د غیر الله په نوم باندې څه شی الول کړی شي. دغه درنګ یو بل ځای کې الله فرمایي: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه. بیا هلته کې څو شیونه ذکر شي. پیغمبر دا ورته ووایه چې کوم شی الله مو تر نازل کړی ده نو د دغې څو شیونو نه علاوه حرام شیونه زه نه وینم. غرض مې په د خبره سره دا ده چې قرآن کې د مخصوص شیونه ذکر شول چې دغه حرام دي، حالانکه د دې نه علاوه ډېر شیونه هغه حرام دي او قرآن کې ذکر نشته د هغې. دغې ځای کې چې الله پاک دغه حصر کړی ده د مخصوص شیونه ذکر کړي دي، دا د دې دپاره چې چونکې دغه کفارو مشرکینو د دغې شیونو د خوړلو عادت جوړ کړی نو د هغې د بطلان دپاره د هغې د تردید دپاره الله پاک دغه شیونه خصوصا ذکر کړله. نو اوس هغه کوم دي؟ المیتا، چې کوم شی په خپله باندې مړ شي، سیلی وي نووځي، ذبح نه کړی شي، یا د غره نه الوتلی او مړ شي، یا څوک په لوړ باندې ووي، په لاشته یې ووي مړ شي، یا درنګې په ټوپک باندې ولګي او ذبح نه کړی شي او سیلی وي نووځي، نو دا مړ ده. دغه رنګې د موږ په علاقې کې د منیچر باندې مرغي خلک ولي یا په کورکمنه باندې خلک مرغي ولي، دا په دغې حکم کې چې ته یې وولې او ور ورسېږې، ته وې رسېدلې، سیله وي نوتلې وي، نو په دغه دوران کې دا مردوړ ده، دغه حلال نه ده. شپېته ورې د الله اکبر په ویلي دي وشتلو په وخت کې په اعلی جارحه سره چې کومه اعلی زخم جوړوي لکه چوړدو، غیشه ده، په دا باندې یو سړی ځناور اوولي نو اوس یو ذبح اختیاري دو، یو ذبح اضطراري دو. ذبح اختیاري چې ته ور ورسېږې نو سیله پکې شته ده، په خپله چوړه په تېرولو ته قادر یې، دا به تا لولوي. او ذبح اضطراري دا دو چې یو ځناور د شکور ده مثلا، هغه ته چې ته وې رسېدلې په غیشي دې اوښتی دی، په چوړه باندې اوښته ده، نو الله اکبر د دغې ویشتلو په وخت کې ور باندې ویلي دي. اوس چې کله ته ورسېدلې سیله وي نو وتلې وه، خو چونکې دغه غیشي یا د چوړه د زخم کوي، ورې غوندې هم په سرمن تیره کې زخم کوي، دې د وجې نه هغې زخم پکې کړی نو دا شی حلال ده. ورسېدلې مړ شوی او سیلې وي نو وتلې دا شی حلال ده. او ځکه چې اوس ته په ذبح اختیاري قادر نه یې، خو که ته ورسېدلې او سیله پکې وه په الولولو یې ته قادر وې، حلال دی نه که. اوس هم دا مردوړ ده ځکه چې په ذبح اختیاري باندې قادر وې او الول دی نه که. او درنګې د کوم شی نه مثلا کورکمنه دو یا د ټوپک ته ټوپک ګولۍ دو یا د منیچر چری دو، دا جرخه نه کوي، دا زخم نه کوي، داسې ورې ته په سرمن باندې تېره که زخمي کول کوي نه کوي، ټوپک ګولۍ دی زخمي کول نه کوي. خو د ځناور چې کوم دا وسري بژای کی نو دا ای بارودو د قوت د وجې نه، ای زور د وجې نه په دې کې هغه سروی وکړي، بژکون پکې وکړي، دغې د وجې نه فقهای کرام لیکي چې دغه شی چې وي چې په ولګي او مړ شي
نو دا به حلال نه وي. البته په ټوپک ولګي، مثلا په منیچر ولې، په کورکمنې ولې، ورور رسېږي صحیح له پکې وه، اوس الول دی که بیا جایز ده خوروک یې. نو الله جل جلاله فرمایي چې میته دا در باندې حرامه کړي شوي دو، او د دغې صورتونو بیان کړل. او د مردود شی نه د خوروک په حواله سره انتفاع اخیستل جایز نه دي. سړی د هغې غوښه خوري، حتی چې فقهای کرامو دا هم لیکلي چې سپي او بلیکۍ ته به هم نه ورکوي، چې غوښه د هغې پرې کړي او بلیکۍ ته یې کښېږدی کور کې د سوتل دو، یا د سپای د کور د حفاظت دپاره د سوتله ده هغه ته به یې نه ورکوي. که په خپله باندې دا شیونه او دا خو د حلال او د حرام تمیز نشي کوی، په خپله باندې ویې هغه خوروک یې نه کوم، اوس ته په نیوله نه یې، خو ته به داسې نه کوې چې ته د دغې غوښه ربیله کړې او دغې ته یې کښېږدی. او دارنګې د غوښې نه علاوه د خوروک نه علاوه نوره کوم د دې اجزا دي، هډوکي دي، مثلا وړی دي، سرمن یې دو، نو د هغې نه انتفاع جایزه وي. دویم شی چې الله ذکر کوي ودمه، وینه، نو دا چې دغه حرامه دو. د وینې څښل، د وینې استعمال، د وینې خرڅول دا ټول حرام دي. حتی چې د مریض دی پر یو سړی د مثلا هغه ته د وینې حاجت ته، اپریشن یې کړی دی، بل صورت ته بدن کې وینه کمه دو، نو د ده په ده باندې هم وینه خرڅول دا حرام دي. البته اوس چونکې هلته کې د ده د صحت مسله دو، د زندګۍ مسله دو، دا مجبوره ده، نو د مجبورۍ حالت ورسته الله استثنا کړه ده. دې دوران کې دا یې اخوستی شي، دته اوس اخوستل جایز شوله، خو چې دا چا ور باندې خرڅه کړله دته یې خرڅول جایز نه وو. اوس خو هم دی ور باندې خرڅه کړه، پیسې جیب ته کړلې، دغه پیسې د دې پره حرامې دي. خو د چا چې اخوستله ده خو مجبوري وه، دا د الله په نسبت باندې مجرم نه ده، دا یې اخوستی شي ځکه چې د اضطرار حالت ده. او دارنګې وینه کې مو دا هم ویلي چې چونکې وینه دغه نجسه ده، نو بدن باندې ولګي، په کپړه باندې ولګي، یا چرګ الولوي یا ځنوار الولوي، یا خپل بدن زخمی شو او وینه روتله، کپړه باندې ولګېدله، بدن باندې ولګېدله، د درهم نه چې زیوته شي نو په دې کې المونځ جایز نه ده. کپړې په دې باندې بالموز شي، دا به خامخا لرې کوي، وینځې به یو ور ووینځه کپړه ونښتېږه، دویم ور ووینځه کپړه ونښتېږه، دریم ور اوبه په وچوه کپړه ونښتېږه. دا اوس پوکه شوله، که دوغ یې اوس بار پوتې وي، دوغ دی پوتې وي، خو درې ورې وینځل دا پکې ضروري دي او فرض دي. او دارنګې د دوه قسمه وینه دا جایزه ده. او وینه نه کومه مراد وینه ده؟ دم مسفوحه، بهیدونکې وینه. کومه دم منجمده ده، ټینګه ده. علیه السلام فرمایي چې احل لنا المیتتان والدمان، دوه قسمه مردود شیونه موږ ته حلال دي، او دوه قسمه وینې دي موږ دپاره حلال دي. مردود شیونه چې الول نشي، ذبح نه کړی شي، یو کب ده او یو ملخای ده. کب دا د اوبې نه ارویستی شي، نو هغه څوک الولوي نه، دا حلال ده. دارنګې کب ده په خپله باندې د اوبې نه ټوپ مړ شو، دا هم حلال ده. اوبه ته موجودې دي، خو اوبه نه وچې شولې، کبون دغسې په ډګر پوتې شوله، مړه شوله، دا هم حلال دي. او که په اوبې کې اینه د څه آفت د وجې نه، د څه د بیمورۍ د وجې نه مړه شول او اوبې په سر چک کړله، نو دغه کب اوس دا مردوړه، دا حرام ده، دا نشي خوړی. او دارنګې ملخی د موجوده کوم ملخي چې دي دا نه، او شاید چې وینه هغه غټ غټ ملخي وي، شاید د مشهورونې ته پته یې هغې لیدلي، نو هغه هم بغیر د ذبح ناجایز وو. د موجوده خو دا حشرات دي، دا جایز نه دي. او دارنګې ملخی بل دغې کې خبره د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا هم ده چې ملخي به د قرب د قیامت کې ورک شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې یو وخت کې ملخي ورک شول، نو عمر رضی الله عنه غبراو شو، دا خو ملخي ورک شول. او احادیثو کې خو د قیامت په علاماتو کې در درومي. صحابه لرې لرې پسې اوستول ملکونو ته، نو یو صحابي چې د یو ملک نه د ملخي په موټي کې ارنیولي او موټي ډاکو، عمر رضی الله ته یې وړل چې دا ملخي مې دیس کې میندله، خلاص یې کړل، شکریا ادا کړه د الله، شکر دی یا الله چې وځي کې خو دغه موجود و، زه خو وډر شم یې کغه د نبي علیه السلام د ارشاد مطابق قیامت دغه اروغه. بهرحال او دارنګې دوه قسمه وینه، نو یو ینه ده او یو توره ده، دا دم منجمده د وینې دي. دغه نبي علیه السلام فرمایي چې دا د موږ لپاره الله حلال کړي دي. ولحم الخنزیر، او غوښه د خنزیره، نو غوښه د خنزیره دلته کې الله پاک د خنزیر په غوښه تصریح وکړه، چونکې د مخکې نه د خوروک ول شیونه الروون دي، د خوروک شیونه، نو الله پاک دې وجه نه د خنزیره
غوښه چې خوړی شي نو په هغې تصریح وکړله چې د خنزیر غوښه حرامه ده، حالانکې د خنزیر نوره څومره اشیا چې دي هم حرام دي. دا نورې مایتې مې کوم ذکر کړلې څرمنه هډوکه وغیره د هغې استعمال لا جایز ده. او هر چې خنزیر ده د هغې غوښه، د هغې ویښته، د هغې هډوکي، د هغې پلې د هر څه حرام دي. خو یو روایت کې درومي چې ویښته یې د څرمنې د ګنډلې د پوره استعمال دا جایز ده. نور خنزیر دا ټول د نجس العین ده. وما اهل به لغیر الله، او هغه چې په هغې باندې اعوذ وکړي شي د غیر الله د پوره، یعنی د تقرب د غیر الله د پوره ذبح کړی شي. غیر الله د الله نه ما سوا اوس نوره څومره شي، یا بت دی، بت په نوم باندې، یا د مزار په نوم باندې، یو بزرګ د هغه مړ د هغه په نوم باندې د هغې د خوشنودۍ د پوره دی دغه ذبح کوي. نو د دې څو صورتونه دي چې په دغې صورتونو کې په بعضې کې سړی په مرتد هم شي، کافر شي. یو سړی د ذبح کوي نیت یې هم د تقرب د غیر الله وي چې زه د غیر الله ته ورنږدې شم. غیر الله نه مراد یا بت که یا د قبر ولا څوک کړله، یا پیر او بزرګ چې د هغه په نومال دی، د هغې د نږدېکت دپاره چې زه دته ډېر ورنږدې شم. نو نیت یې دغه وي. او درنګې چې کله ذبح کوي په هغه وخت کې نوم هم د هغه ذکر کي، دا په دغې صورت کې دا بالکل حرام دي. او درنګې سړی په مرتد هم شي. دویم صورت دا چې نیت د تقرب د غیر الله وي، خو د ذبح په وخت کې نوم د هغه ذکر نه کي، بلکې نوم د بسم الله الله اکبر د الله ذکر کي. دغې ټیم کې هم دغه شی دا حرام ده، دا خوړل جایز نه دي. او دریم صورت چې د ځناور ذبح نه وکي، بلکې صرف یوه علامه پکې وکي، مثلا غیږ ور کټ کی، یا چې ته څرمنې کې دوغ پکې وکي، بیا ژمدای پرېږدی د یو بت په نومه باندې یا د یو مزار په نومه باندې. نو اوس د دغه کومه باطله عقیده چې د دغې خو به الله دته خپله سزا ورکوي او ګناه کېږي، خو د کوم ځناور چې اوس ګرځي د دغې څه حکم ده؟ نو دا ځناور د د ملک نه وته نه ده، دا څوک خرڅوی نه شي، څوک الوی نه، ځکه چې دا د هغې ملک ته پکې. که هغه دا وویل د یو مزار په نومه باندې خلوص که، او د مزار چې کوم مجاورین و منجور چې موږ ورته یو اخوڅون کي، هغه ته یو چې دا مې تاسو ته هدیه که، نو بس هغه بیا خرڅوی هم شي، هغه الوی شي، بیا په دې کې اهلت هغه مات شي. ایو څلورم صورت چې عموما دا د موږ په علاقې کې هم خلک کوي، یو مزار ده، یو نیکه ده، او د هغه په قبر باندې څوک میټایي کښېږدی یا پټکي ور باندې اوړکي، نو نه د دغې پړکو استعمال جایز ده او نه د دغې میټایي خوړل جایز دي، دا هر څه حرام دي. ویلې ځکه چې ده چې کوم د میټایي په کښېږدوله، خو د دغې یو خو د خوشنودۍ دپاره کښېږدوله. دویم نه چې د ملک نه یې وتل یې نه ده، د ملک پکې یا ثابت ده، نو لحاظه چې ته یې خورې خو پردی شی ده خورې، که د پړکای پور کړه، که د پیسې په اچولي. او درنګې د صاحب قبر په ده کې د قبض صلاحیت نشته چې دی قبض کي، نو د دې وجې نه د دغې اشیاء استعمال هم دا ناجایز ده. بهرحال دا وما اهل به لغیر الله. بل دا یو د حلال ګوره خپل یو اثر وي او برکات وي، او د حرامو یو خپل نحوست وي. دې وجې نه سړی د حرامو د استعمال د هغې د خوراک نه اجتناب کوي، کوشش کوي چې دا زه ونه خورم. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو مشتبه شی هغه وخوړو، ته پاته نه وه، چا ورستې وي ته وویل، دا نه چې پیله نه وي ته پاته چې دا مشتبه شی ده، ویې خوړه شودو، ویې څښله، چا بیا وي ته وایي چې دا خو د فلانکي زوی نه راغلي وو، نو شک په ته پکې پرېږدي چې داسې نه چې دغه حرام وي. نو فورا یې خولې ته ګوته نه کړله او هر څه یې الټی کړي چې څه یې خوړلي وو. د ډېر ټیم داسې دغسې کښېده او ډېر استغفار، ډېر خفه وم چې دا مې څه وکړي. امام احمد بن حنبل رحمت الله واقعات مقصود نه دي چې زه واقعات بیانوم چې د جمعې لمونځ وینه تقریر وینه جوړ کړم، ځکه بیا در سر نه پوتې ده، بیا په یو ټکي باندې نیمه ګنټه سره تېروو. خو امام احمد بن حنبل رحمت الله د احتیاط خبره کوم، د حلالو یې څومره کوشش کوم، د حرامو نه د اجتناب څومره کوشش کوم. یو ورځې ښځې مړۍ ورته روړله او دا چې کله چې خوړلی، نو ښځې ته یې وویل چې د دغې نه مو ته د حرامې بورسي. هغې داسې سوچ وکړ چې نه داسې خو څه شی مو نه ده استعمال کړی چې زه وایم چې دا حرام. البته وی دغه کومه دوړه چې دو دې ته مې هغه کوم خمیر چې وړم، خمیر چې هغه په خمبیره کوي، وی عامې د فلونکي رشته دار نه در وړم.
او دا هغه رشته دار چې د په بیت المال کې ملازم و نو فورا ورته چې دا مونږ چېګه کا دا زه نه خورم مته دې کې شک پرې وته او بیا وی ته چې شابه سپو کو وی چې ته فقیر ته ورکا وی چې کله هم چې فقیر ته ورکای نو هغه ته بدایا چې دا امام احمد بن حنبل نه خوړله نو چې کله کشیش دولا فقیر ورتله د بو د ټکوي تکاو کور ولای نو هغه به هم واپس کوله چې دای چې نوکری بیا زستی شته خره د هغه زمانه فقیرون هم درنګي وو دا سینه وی چې بس مې زرما ټول دمار کوا وی چې هغه چې نوکری نو زسته په کوزای سرنګي وخره بهر حال بیا دغه مړی چې وا دغه شزه د غالبا درې دجله هغه ته اوچوله هغه چا خوړل نه اسوري زی بات پښتنه وینه وکړه امام احمد بن حنبل صاحب چې په مړی دې سو کړل وی چې اخو مې دریوبه ته اوچوله وی بیا دې چاته ورکوله ویلینا وی چې نو شاته مې چې ورکوله تو ټکر تکړو چې دا وی چې دنه خوړل هغه ته ورکوله هغه به انکار کوم چې دای نه خوري نو زې سرنګ وخوره وی دریوب ته مې اوچوله وی شا نو دریوب دې چا چول یې دغه په دریوب کې کبونه خوړلې لہذا اوس کزه دغه کب خوره نو شاید چې دا اکوم کب چې زه خوره دی دغه مړی خوړلې حالانکه دا په دمن د امر شرعي وي ته نه و چې ته اوس دغه کبو نه خوري دا حلال او جایز وو خو د تقوا احتیاط خبره کوم نو په ټول عمر کې د درې دجله کبو نه خوړله او د حرام نه خصوصت دی چې کله سړی یو حرام مال خوري د دغه د وجه نه په دکې اخلاق رذیله پیدا کیږي کوم ګنده اخلاق چې دا پکې پیدا کیږي یو دویم دا چې د عبادت خوند د نه درومي عبادت خوند نه ورکوي او دریم دا چې د دعاګونې نه قبلېږي او د حلال مال اثر او برکات چې په دکې اخلاق حمیده دا پیدا کیږي او د اخلاق رذیله نه نفرت پیدا کیږي شوشته اخلاق دغه خود به خود پکې نشونما کوي پیدا کیږي او بد اخلاق د هغې نه د نفرت پیدا شي بل دا چې عبادت خوند ورکوي د ګناه نه خوف ورسي ګناه نه ډریږي ګناه نه نفرت پیدا شي او دعا چې کوي دعا قبلېږي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې یو سړی وي اشعث اغبره ببر سره یې ګرد الوده ډېر سفر یې کړي ستړی ستمان وي په داسې سړي خو د الله ډېر رحم وردرومي نو دای چې کله مد یدیه لسونه الله پاک ته اوږده کړي د الله نه دعا غوړي خپل حاجتونه غوړي نو چې یا الله دا مې وکړې خو لیکن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له د خوراک د حرام وي د چوک د حرام وي د لباس د حرام وي د بدن نشونما په حرام سره شوي د دعاګونه الله څرنګه قبول کړي دعاګونه الله یې وانه قبلوي او کومه د بدن حصہ چې دا د هغې نشونما په حرام سره وشي د بدن حصہ په حرام سره جوړه شي نو دغه به الله جل جلاله بیا په اور سره رسېږي دا الله په اور نه ختم کوي بهرحال د مو عزتمند کوشش کوو په خطر وسه د حرامو نه اجتناب کوو قصدن حرام نه خورو په آخر وخت کې علیه السلام فرمایي چې داسې به څوک پوتې نه شي چې حرام ونه خوري کني ګرد خو به خامخا ته رسېدلی الله دې موږ حلال نصیب کړي ځکه موږ په دعاګانو کې چې خدای د حرامو نه مو ته حلال مو نصیب کړي بهرحال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایدیمون خوندن خروی من طیبات دی حلال هغه شیونه رزقناکم چې موږ ته روزي کړي دي موږ ډېر کړي دي واشکروا لله شکر دی الله جل جلاله د کوئی ان کنتم ایاه تعبدون کچرته وي تاسو خاص دی الله پاک چې عبادت کوئ انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر خبره دادو حرم علیکم المیتة چې الله پاک حرم کړي تاسو باندې مردود شیونه والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل به لغیر الله او هغه شی او هله چې او هغه زناور او هلا به چې आवाज وکړی شي په د سره لغیر الله د غیر دی الله نه دی الله د نومینه مسوا بل چنوم په خصوصي شي نو حرام شینو الله ذکر کړل اوس استثناء کوي چې دغه حرام شینه به په بځای وخت کې دغه حلال شي یو سړی دا هغه مړیږي د لوجې نه او یقیني مړیږي او دا وی ته یقین وي که زه د دغه حرام شای موجود ده خنزیر غوښه دو مثلا مردوړه دو اوس دوی ګاپې وینو که زه ټیکېږم سره نو په دغه ځای کې الله پاک فرمایي چې د دې پوره گنجایش پکې شته دا یې خوړی شي بلکې حتی کرام فرمایي چې خدای اوس اجازت ورکړه که وایي نه خوړه او دی مړ شو ان الله دی مجرم ده مخکې الله ته حرام کړه اوس الله ته اجازت وکړه وی سره حلالیږي نه الله اوس اجازت ته وکړه ځکه چې فلا اسم علی پکې رغلی دي یعنې ګناه ور باندې نشته دا منه نه چې ته حلال شو بلکې الله جل جلاله دته اجازت وکړه چې ته اوس استعمال وکړه
اوس دلته کې یوه بله خبره واخر دا به وکړو که نه دا یوه خبره خو به وکړو ولې اوس یا خو نیم ایت نه ده ویله سم خیر ده مړه کسي به نو اصل کې دی چې بیا ستر شي که نه بیان بیا داسې چې څوک یې کسي نه نو دا خو ضروري خبرې دي اوس په یو ایت کې هلکه یو مخ خپله ګرمي کېږي نو په حرام شی سره علاج کول دا جایز دی او که نه دي نن ټولې مسلې دي پکې نو په حرام شی سره علاج کول دا جایز دی او که نه دي آیت کریمه ګوره فمن استره چې څوک د استرار په حالت کې شي یعنې سیله یې ووځي مړېږي دې حالت کې یو دغه حالت شو دویم دا چې اوس چونکې دته د دغې مردوړ خوړلو سره یقین ده چې زه سره ټیکېږم دوه صورتونه حلال شی اشتانه ده دریم درې صورتونه شول او څلرم چې غیر باغین لذت تلش کوونکه به نه خوان او خستونکه به نه پکې چې مزې دې پرې اوس خورې او پنځم ولا عادل چې د ضرورت نه زاید خوړونکه به نه نو یوه بیموري داسې دو چې په هغې کښې د ده زندګۍ ته خطره دو اوس تداوی بالمحرم نه علاوه بل شی اشته نه ده یعنې د حرام شی نه علاوه بل شی اشته نه ده چې دا علاج په وکړي او بل نه چې دا یقین ده ورته چې د مو په دغه بیمورۍ کې د دغې حرام شی دغه اثر پکې کوي بیموري مې سره ورکېږي نو په دغه صورت کې فقهای کرام فرمایي چې دی دغه حرام شی سره علاج دا کوی شي ضمن کې یوه بله خبره دې ونیوله چې اکثر خلک دا دی یا د خرګوش ویني چې وشه یا د اسلانډي ویني وشه ټوخي دې پر مشرونه شی چې د دې پته وي موږ اورېدلي دي چې د اسلانډي وینه هغه چې ورکه چې بونګي ټوخی ده که کوم ټوخی ده نو د دغې سره دی ټیک شي اول خو ده چې اسلانډ خپله خوړل څرنګې دي نو هغه خپله د اخناف په نسبت باندې مکروه تحریمي دي یعنې حرامو ته نږدې دي داسې وچو لکه حرام چې دي نو اسلانډ خوړل د موږ په نسبت باندې جایز نه دي د شوافۍ په نسبت باندې جایز دي خو د موږ د اخناف په نسبت باندې جایز نه دي بیا وینه خو مطلق که حلال شی ده د هغې حرامه ده نو د حرام شی بیا څرنګې ته وینه جایز دی اوس چې کله دغه صورتونه دي چې بالکل استرار حالت ته د ده زندګي درومي او د دغه کوم حرام شی چې د ده ته په دې یقین ده چې زه دا استعمال کوي سره ټیکېږم او دریم صورت دا چې حلال دوی موجوده نه دو او یا پکې اثر نه کوي او دریم څلرم دا چې په دې سره به دی لذت اخیستونکی نه او پنځم دا چې د ضرورت په قدر به استعمال کی زایده به بیا نه استعمالي بیا د جواز شته ده اوس که یوه بیموري داسې نه دو چې مثلا هغه د زندګۍ خطراتو پکې خو لیکن اطبا یی چې یاره دغه حرام شی چې ته استعمال کړي نو په دغې سره به دا ټیک شي دغه بیموري نو په دې کې د فقهای کرامو اختلاف ده ځنه یی چې جایز دي هغه استدلال د واقعې د اورنیینو نه پیش کوي اورنیین قبیلې څخه خلک وو نو نبی علیه السلام ته ورغلل مدینې منورې ته ورته ویل چې یاره موږ ایمان راوړه سورې چې تېرولې نو هغې خېټې وپړسېدلې خېټې ډاډې شو رنګونه یې زیړ شول نبی علیه السلام ته چې په موږ باندې خو د هغه هوا چې د ټیک وغیره نه راغلله مدینې منورې کې څوک بیمور شي داسې ده نه چې موږ باندې آب و هوا ټیک نه داسې ده یی چې د عموم مزاج چې دا سره برابر نه شي مدینې منورې آب و هوا غوندې بل آب و هوا شته نه ده نو دا اصل کې وچونکي منافقینه بهرحال خېټې یې وپړسېدلې علیه الصلاة والسلام ته چې داسې وکړو چې هغه فلونکی صحرا چې دو په کې د بیت المال اوشونه دي نو ای ته لوټ شو اشربو من ابوالها والبانها د هغې متیازې چې شوی د هغې شوده چې شوی نو بس لوړل دا استعمال یې شروع کړل ټیک شول ښه سوربه شوله د هغې نه پس ته یې موقع میندله دوه شپونکي وو د هغې یو به لوړه شهر ته خوروک شوک پرې ړل او یو به یې ته پوتې شو نو دوی دا موقع صحیح کړله چې یو لوړه وي نه دغه دویم دوی هر ونیو لوسونه پښې وي نه کاټ کړل په سترګې کې ګرم سلي وي ته وویل او هغې اوبه وي نه غوښتله ډېر په تکلیف شدت سره یې هغه مړ کړ شهید یې کړ بل کس چې تله دوی دې مشونه بوتلي وو د دغې دغه حال و فورا مدینې منو بیا منډه کړه دغې کسانو ته ویل چې هغې کسانو خو داسې وکړل هر ونیوی شول دغه رنګې عمل د دوی سره وکړل شو به هر حال از ورته واقعاتو نو دغه کوم مجوزین چې دي د دغې واقعې نه استدلال پیش کوي چې په دغه واقعه نبي علیه السلام د حرام شی د استعمال جواز ویر کړي چې تاسې دا استعمالوئ خو هغې نه کوم مانعین چې دی هغه دغه جواب کوي چې چونکې نبي علیه السلام ته اپیله نه دا معلومه وه چې دغه رنګې دغه علاج په بل څه سره کېږي نه او چونکې دا خو منافقین وو نو ځکه علیه السلام نه ناستې باطن نجس وو نو ځکه علیه الصلاة والسلام دغې ته خصوصا دا جواز ورکړو بهر حال
انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، خبره دا چې حرام کړی دی الله پاک په تاسو باندې المیتة مردود شی والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر ما او هل لغیر به لغیر الله هغه چې आवाज وکړي په دې سره د غیر الله. فمن استر غیر باغ ولا عاد غسوک استر چې مجبور کړی شو محتاج کړی شو غیر باغ چې لذت تلش کون کنو ولا عاد نه د احد نه اړیدونکو یعنی نه تجاوز کوونکو فلا اسم علیه په دمن ګناه نشته ده. ان الله غفور بشک الله پاک بخشون کا ذات تا ان په دغه صورت کې که حرام شی خور الله به تو بخشي. رحیم الله جل جلاله رحم کون کا ذات تا. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.